د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په 8 مۍ ځایي خلکو د سپرلي میله رهنپوش ومانځله. دې ته د میانو نیوو میله هم ویل کیږي ځکه چې پر دې موقع پنځتناک چشمې ته له مختلفو کلو سلګونو خلک د میانو نیوو لپاره ورځي. دوی له ډکو جوړو کرانچیو یا شکرو باندې کبان نیسي. جناب یہ وارا مطلب یم اس بڑباب سن بڑباب چھ ځای خلک دا ورځ دومره په جذبې سره لمانځي لکه څنګه چې اختر لمانځي. زموږ د نیکونو وخت راشي دا ورځ لمانځل کیږي. مطلب اک صفائی ہند موجب یہ تم خاص کر گاڈ رٹن. ځایي خلک وایي چې د میانو نیوو میلې منځلو هدف دا هم دی چې پنځتناک چشمه چې په 1500 چینو مشتمله ده له وښو او ریګونو پاکه کړل شي. یہاں پہ جو آج کا ڈے منایا جاتا ہے نن چې دا کوم ورځ لمانځل کیږي نو دا د میانو نیوو ورځ ده. د دې دوه ګټې دي. لومبی دا چې خلک میان نیسي او بله پر دې ورځ زموږ ځانګړی تهوار راهنپوش وي. دویمه موږ 1500 د اوبو چینې لرو چې کله کلیوال خلک په دې چینو کې میان نیسي نو له دې سره د دې اوبه پاکیږي. طرح سے ڈسلٹنگ ہوتی ہے. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پنځتناک چشمه چې ترې پټي اوبه کیږي هر کال په مۍ میاشت کې له دې چشمې څخه د میانو نیولو ورځ د وریجو له فصل څخه مخکې مانځل کیږي چې دا رنګ د فصل ته له وښو او ریګونو پاکې اوبه ورشي. یُس یہِ أزیُک دۄہ چھُ یہِ چھِ أسۍ یَتھ ناگَس اَمہِ موٗجوٗب کَران یہِ دۄہ نیوٗمُت تِکیٛازِ اَتھ منٛز دۄہ چھِ صفٲیی گژھان تِکیٛازِ یُس تَتھ منٛز کول دا ورځ زموږ لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې زموږ د اوبو څانګې پاکیږي. موږ دا اوبه څښو او هم پرې خپلې مځکې اوبو. روزان یہِ اَصٕل بیٚیہِ أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ چھُ اَسہِ یۄس تہِ زٔمیٖن 10 گامَن ہٕنٛز چھِ آسان یہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان یہِ چھِ آب یہِ چھُ گژھان باقیَن سارنٕے زٔمیٖنَن گژھان سیراب. که څه هم د هند تر انتظام لاندې د کشمیر اوسیدونکي وایي کله چې خلک په پنځتناک چشمه کې میان نیسي نو له دې سره دا چشمه له ګیاګانو او ریګونو پاکیږي او بیا یې اوبه د څښلو او فصلونو اوبهخور لپاره برابرې شي. خو دوی له حکومته غواړي چې د راتلونکو نسلونو لپاره د دې چشمې د اوبو د خوندي ساتلو په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي.